د ځینې کسان دا وایي که نه چې تاسو څه ضرورت دی چې تاسو دا پروګرامونه کوئ، ولادت دی او دا شهادت دی او د دې ضرورت څه دی؟ ځکه چې هغه خو پخوانۍ خبرې وې تېرې شوې، نو اوس یې موږ ولې یادوو؟ یعنې اوس دا موږ چې ناست یو د امام زین العابدین علیه صلات وسلام دغه پروګرام ترسره کوو، د دې څه فلسفه شته، څه مطلب شته که نه؟ که دې باندې لږه رڼا واچوې ډېره مننه به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به داسې عرض وکړم څه دا یو وسواس دی جی څه نن زمانې خلکو کې دا پرېوتلی دی، جی خصوصا ایمو ځوانان دینه ډېر متاثر شوي دي. او څه اکثر دپاره هغوی دا یایي څه دا زړې خبرې وي، او خو زه به داسې درته وایم څه افسوس دی دوی مو سره خیال دی رسول الله کلماتو ته غوږ نه دی شولی. سبحان الله. رسول الله څه ویلي دي څه انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. جی کله څه رسول خاتم النبیین دی، عالمینو دپاره رسول دی، جی د هغه هر یوه برنامه هر یوې زمانې کې به خپل شکل و خپل قالب کې به پیټ کیږي. سبحان الله. سبحان الله. و د هغه رسول کوم نمایندگان دي جی څه هغه په شان د رسول معصوم دي. سبحان الله. عصمت کې او یعنی زه به داسې عرض وکړم څه رسول نایب هغه په کار دا دی څه عصمت حیثیت کې ایمنو بن عنه په شانی وي، جی یعنی څنګه چې رسول الله د ګناهونو پاک دی همداسې په کار دی پاک وي. پاک وي. جی نو دې وجې نه دا صرف وسواس دی د هر یوه امام څه کلمات دي هغه هر یوې زمانې کې مختلفو قالبو کې او هغه پیټ ارسي. البته دا اوس د طرف کې ظرفیات مسله دی. او ځنه ظرفیات داسې وي لکه باران اوبه که نجاب باندې وورېږي او خو دورې نجاب د جوړوي، سبحان الله. که بیا بل ځای باندې وورېږي ګندګي به جوړېږي. او نو دا معلومه خبره ده څه خاندان عصمت کوم کلماتی او هغه هېڅ کله نه زړېږي، او نه زړه شوي دي، او یا عالمگیر فرمان وي. او هر وخت خپل لباس کې خپل صورت کې خپلې طریقې سره مغه ځای باندې پیټ کیږي. سبحان الله. او بل هر زمانه کې انسانان هغه یو نمونه او یو بیلګې پسې ګرځي که نه، هم په اخلاقیاتو کې، هم په خوراک څښاک کې، هم د ژوند په ټولو طریقو کې ځان دپاره یو نمونه لټوي